سلامونه قدرمنو مینوالو، تمه ده چې ټول به راته روغ یاست. البته په نننۍ ویډیو کې د دې په اړه درته یو څه ویل غواړم چې څنګه موږ تاسې په مشکلاتو کې یو او په هغه خپل مشکل باندې باید شکر وباسو. یو عالم درس لري او د درس په جریان کې خپلو زده کوونکو ته وایي چې ګورئ دا ناروغي دا په خپله د الله تعالی یو نعمت دی. په دغه وخت یو څوک راځي او له دې عالم څخه غوښتنه کوي چې مولانا صاحب زه مریض یم، ما ته دعا وکړه چې الله تعالی راته صحت راکړي. د عالم لاس پورته کوي او زړه کې دعا کوي ورته. کله چې دغه شخص رخصتیږي یو زده کوونکی پوښتنه کوي چې مولانا صاحب تا موږ ته وویلې چې ناروغي د الله تعالی یو نعمت، آیا دا امکان لري چې یو څوک د الله تعالی په نعمت باندې ناشکري کوي او د الله تعالی ورکړی نعمت د دا وغواړي چې بیرته یې ورکړي، واپس یې کړي ورته؟ نو د عالم ورته وایي چې ګورئ ما دغه شخص ته دعا داسې وکړه چې یا الله ستا د فلاني بنده زه تا ته واسطه کړی یم، بېشکه چې ناروغي ستا له طرفه یو نعمت دی، دې شخص ته تا ورکړې ده، مګر ستا دا بنده د دې نعمت د زغملو وس نه لري، نو یا الله دا نعمت ترېنه واخله او په بدل کې ستا یو بل نعمت چې هغه روغتیا ده هغه ورته ورکړه. نو قدرمنو کتونکو، موږ تاسو په هر حالت کې چې یو، بېشکه چې موږ د الله تعالی د نظر لاندې یو، الله تعالی موږ تاسو ویني او هر تکلیف و مشقت و ناروغي او هر حالت چې موږ تاسو باندې راځي الله تعالی د هغه شاهد دی او زموږ د هرې سختۍ اجر او ثواب به موږ ته الله تعالی راکړي.